ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان دلې او پاک الله په سپېڅلي نامه د زلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او د راډیو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې الله دې وکړي چې د ژوند ټولې چارې مو د بریالیتوبونو خوښیو او کامیابیو ډکې تېرېږي د رڼا په لور ګرځی میز چې د بېلابېلو روغتیایي موضوعاتو په تړاو جوړېږي او موږ په هره اونۍ په یوه ټاکلې موضوع له روغتیاپالانو ډاکټرانو سره خبرې کوو خوشبختانه یو ځل بیا هم زه ظاهر الله زهیر دا ځل د یوې بلې نوې موضوع سره حاضر شوی یم او غواړو چې نن خپرونه کې د امیدوارۍ پر مهال پاملرنه څه ته ویل کېږي هغه میندې چې امیدواره باید کوم کارونه ترسره کړي کوم معاینات د میندو لپاره خورا مهم دي همدارنګه هغه څه کول پکار دي په دغه دوره کې تر څو مور یو سالم ماشوم نړۍ ته وزېږوي غواړو په نننۍ خپرونه کې په همدې موضوع د کونړ ولایت د ولایتي روغتون د داخلي ناروغیو معالج ډاکټر صاحب عبدالله عنایتزی زموږ بل نماینده د خپرونې ته راغلی دی چې په نننۍ خپرونه کې به دوی موږ سره په روانه موضوع خبرې کوي ډاکټر صاحب لومړی ستړي مه شئ ډېر په خیر راغلی زموږ خپرونې ته زموږ بل نماینده ډېره مننه ظاهر صاحب تاسو نه او د زلا راډیو تلویزیون ګرانو اورېدونکو نه او ډېره مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړو تر څو په دغه خپرونه باندې بحث وکړو خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب په دې هیله امید چې روژې مبارکه میاشت مو درباندې په خیر تېرېږي ډاکټر صاحب دا ډېره یو لویه موضوع ده د بحث وړ موضوع ده په دې ډېرې خبرې کېږي امیدواري ډېره یو لویه پروسه ده ډاکټر صاحب زه به دا پوښتنه په دې راپیل کړم چې دا امیدوارۍ پر مهال پاملرنه څه ته ویل کېږي د امیدوارۍ پر مهال پاملرنه دا د مور او د ماشوم د صحت لپاره ډېره مهمه ده دا دوره یوه حساسه دوره ده او د دې مور او د ماشوم بدن ته باید ځانګړې پاملرنه وشي تر څو سالم غذایي مواد همدارنګه ورزش په کافي اندازه استراحت دا او د طبي معایناتو ترسره کول دغه ټول هغه برخې دي چې موږ کولی شو چې د امیدوارۍ پر مهال باندې یوه مور چې دی خپل ځان ته خپل ماشوم ته متوجه اوسي بله ډاکټر صاحب محترم که تاسو دا راته ووایئ چې زیږون باید چېرته ترسره شي دا د زیږون راپیل کړو کله چې مور حمل اخلي باید کوم کارونه ترسره کړي د حمل په دوران کې چې دی امیدوارې هغه کومې کړنې دي صحیح ده چې دا پاملرنه مهمه ده موږ یاده کړه خو داسې څه په کول پکار دي دغه ټوله دوره کې ډاکټر صاحب په دغه ټوله دوره کې خو دا پکار دي چې موږ او تاسو کول په دې وغږېږو چې د امیدوارۍ کومه مرحله چې ده هغه څو برخې لري په دغه برخو باندې وغږېږو د امیدوارۍ برخې چې دي یا مرحلې چې دي هغه درې دانې دي چې یو انټي نیټل کیر په نوم یادېږي او یو د نیټل کیر په نوم باندې یادېږي او یو چې دی د پوسټ نیټل کیر په نوم یادېږي نو انټي نیټل کیر کې باید یوه مور څه شی وکړي یعنې مخکې دې نه چې ماشوم دنیا ته راشي دې مرحلې ته چې دی انټي نیټل کیر ویل کېږي په دغه مرحله کې یوه مور باید صحي تغذیه چې هغې کې مختلف پروټینونه کلسیم همدارنګه منرالونه او اوبه دې ته باید توجه وکړي همدارنګه خوب کول چې څه رقم خوب باید دی وکړي او دویمه مرحله چې دغه نیټل کیر ده چې یو ماشوم چې دی دنیا ته راځي یا د ولادت وخت دی په هغې باندې موږ نه غږیږو چې ماشوم راځي ولادت کوي دنیا ته راځي یوه مور چې دی ولادت کوي او ماشوم دنیا ته راځي او درېیمه برخه چې د پوسټ نیټل کیر ده چې هغه تر یو کلنۍ پورې دوره یا تر 30 ورځنۍ پورې دوره ده هغه په مختلفو ګروپونو باندې یا مختلفو برخو باندې ویشل کېږي په هغې نه غږیږو نو دغه مهمې برخې چې ده انټي نیټل کیر ده په دې کې باید مور چې دی خپل صحت ته ډېره پاملرنه وکړي خصوصا یوه مور باید 4 ځل روغتیایي مرکز ته لاړه شي او دغې 4 ځلو نه که چېرته احیانا ضرورت ډېر وي ضرورت په اساس کولی شي چې یوه مور د 4 کرتو نه یا 4 دفعاتو نه زیاته یو روغتیایي کلینیک ته لاړه شي او خپل چې مربوطه ډاکټر یا قابلې سره یا نرس سره چې دی هغه خپله مشوره خپل مشکل شریک کړي تر څو په آینده کې خپل ماشوم او دنیا ته روغ راشي او همدارنګه صحتمنده اوسي او هم مور چې دی د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي ډاکټر صاحب قدرمنه عنایتزی ډېره مننه که امکان ولري ځینې لویې پرتې سیمې چې روغتیایي مرکزونه البته په ټول افغانستان کې به خاص زموږ تخنیکي همکاران د یوې اړیکې اشاره کوي 0 یا 9 شمېره باندې کولی شي همداسې په دې خپرونه کې له ډاکټر صاحب عبدالله عنایتزی څخه بېلابېلې پوښتنې وکړي زموږ تخنیکي همکاران د یوې اړیکې اشاره راته کوي سلام جوړ په خیر ستړي مه شئ
ډېره زیاته مننه که خوشحاله اوسئ هرکلی ښه راغلاست ته وایو ستړي مه شئ مهرباني څوک له کوم ځای مو راسره اړیکه نیولې ده بابر ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب څخه خپرونه کې مېلمانه د خپرونې د بحث موضوع د بیمارۍ پر مهال پاملرنه څه ته ویل کېږي په دې اړه کومه پوښتنه لرئ مهرباني ډاکټر صاحب قدرمن درته ځواب درکوي او تاسې هم خپرونه تر پایه وګورئ درنو لیدونکي همداسې به کولی شي ځلا راډیو ټلویزیون څخه د خپرونه وګوري د خپرونې د بحث موضوع ده د امیدوارۍ پر مهال پاملرنه او که غواړئ چې بېلابېلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ له قدرمن ډاکټر صاحب نه نو کولی شي په 0 شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ بیا هم تخنیکي همکاران دوی بلې اړیکې اشاره کوي سلام جوړ په خیر مننه خوشحاله اوسئ تاسو ته مرکلی ښه راغلاست وایو په خیر علي خپرونې ته ګرانه ښایسته نوم دې واخله څوک له کوم ځای مو راسره اړیکه نیولې ده ښه سلارزی صاحب مننه سلارزی صاحب ډاکټر صاحب خپرونه کې مهرباني د امیدوارۍ پر مهال پاملرنې باندې خبرې کوو مهرباني که پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب درته ځواب درکوي همدارنګه زموږ په درلودونکي هم اړیکه راسره نیولې وه درنو لیدونکو نو فقط د یوې اړیکې بله اخلو چې تر څو زموږ د اورېدونکو پوښتنې هم تماسونه ډېر دي قدرمنو اورېدونکو تاسې هم غواړئ همدا شیبه ډاکټر صاحب څخه بېلابېلې پوښتنه کوئ کولی شئ اړیکه ونیسئ وروستۍ اړیکه اخلو بیا سلام جوړ په خیر ستړي مه شئ وعلیکم سلام تاسې هم ستړي مه شئ هرکلی ښه راغلاست درته وایو مهرباني ښایسته نوم واخلئ څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې احمد ولي ورور مهرباني خپرونه راسره اورئ څه پوښتنه لرئ د قدرمن ډاکټر صاحب څخه احمد ولي ورور اوس اړیکه نیولې وه چې پخوا دودونه اوس هم په ځینې سیمو کې موږ ورته دایه ورته وایو کلیوالي ښځې چې هغه دودونه ورکوي دغه څومره خطر لري هم ماشوم لپاره هم د مور لپاره بیا په نورو پوښتنو باندې سره ولاړ شو ظاهر صاحب تاسو ته محترم ورور احمد ولي صاحب ته د پخواني دودونه چې دي دا اوس هم لږ په تو سیمو کې د کونړ
شته دی چون اوس په روغتیا او عام روغتیا پراخه شوې ده ډېره پراخه شوې او عام خلک چې دی په دې پوهېږي چې یو زنانه چې دی حامله شي هغه کلینیک ته لاړ شي او په کلینیک کې ولادت وکړي ځینې ساحو کې دا راپورونه شته ممکن کېدای شي دا ډېر بد خطرات لري د مور دپاره هم د ماشوم دپاره هغه مور چې په کلي کې د دایې په واسطه باندې خپل حمل چې دی دنیا ته راځي یا د هغې په واسطه د هغې کومک په واسطه باندې کېدای شي دغه ماشوم چې دی میکروبونه واخلي او هم چې دی مور میکروبونه واخلي دا یو مسله دویمه مسله دا ده کېدای شي چې هلته داسې اضافي شیانو څخه استفاده وکړي چې د مور د رحم فشار چې دی هغه لوړ شي او د دې سبب وګرځي چې د مور د رحم د رپچر او د هغې د تضایق سبب وګرځي او د خونریزۍ سبب شي او خونریزي زیاته شي او دا د دې سبب وګرځي چې هم مور او هم ماشوم چې دی دواړه زیان ومومي یعنې له منځه لاړ شي ژوند خراب شي نو دا خطري فکټورونه دي چې د دې سبب کېږي همدارنګه کېدای شي چې ماشوم چې دی په غیر مناسب پوزیشن باندې هغه زنانه چې دی اصطلاح لوکل محلي ښځې په دې مسایلو نه پوهېږي قابله باید او کم شکل باندې یو ماشوم ته چې دی ډیلیوري وکړي یا دنیا ته چې راځي کم پوزیشن نه استفاده وکړي هغه پوزیشن هغې ښځې ته معلوم نه وي نو دا ټول د دې سبب کېږي چې هم ماشوم په آینده کې او هم چې دی مور چې دی دواړو ته خطرات پیدا کوي ډاکټر صاحب بل اورېدونکي بابر په نامه اړیکه نیولې وایي چې امیدواره میندو رنګ تعقیب کېږي طبعا نو زیږون چې رامنځته کېږي ډېر تاثیرات لري ته څه ویل لرې بابر ورور پوښتنه کړې وه دا خو یو ښه پوښتنه یې کړې وه او عامه پوښتنه ده د حاملګۍ په دوران کې خصوصا هغه ویټامینونه او منرالونه خصوصا فولیک اسید دا چې دی کمیږي او د دې په اساس باندې کمخوني هم پیدا کېږي په حامله ښځو کې نو د رنګ تغییرات پکې رامنځته کېږي خصوصا میلازما ورته وایي د مخ په شاوخوا کې تور داغونه پیدا کېږي چې دا د دې سبب کېږي چې منرالونه ویټامینونه همدارنګه فولیک اسید کموالی دی چې دغه مشکلات په مور کې پیدا کولی شي البته د منرالونو کموالی د ویټامینونو کموالی په ماشوم کې هم ځینې ستونزې پیدا کولی شي چې نیورال ټیوب ډیفیکټ ورته موږ وایو چې دا یو ولادي ناقصه ده چې دا په ماشومانو کې پیدا کېږي همدارنګه ډېرې ستونزې دي چې د دغې ویټامینونو او منرالونو د کموالي د کبله په ماشوم او مور دواړو کې پیدا کېږي بالکل ډاکټر صاحب د دې اورېدونکي پوښتنه ما چې کله پیل کوو نو هغه وخت کې اړیکه براله زما دا د اورېدونکي پوښتنه بیخي سره ورته ده ډاکټر صاحب په دې خبرې کولې چې په کلینیک کې زیږون څومره مهم دی سالاري صاحب دا اړیکه نیولې وه پوښتنه یې کړې وه چې په نورو پرتو سیمو کې په کلینیکونو کې زیږون ترسره شي څومره به اهم وي که څه موږ په کلیوالي په هغه بل اړخ کې وغږېدو دایا باندې هغه یو جدا بحث دی خو اوس ډاکټر صاحب په دې باندې زما او د اورېدونکي پوښتنه بیخي ورته والی سره لري چې په کلینیک کې زیږون څومره مهم دی څومره اړین دی ولې یو شمېر خلک علاقه نه لري داسې دقیق معلومات نشته خو بیا هم په ځینو سیمو کې چې موږ په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر زموږ ځینې هېوادوال علاقه نه لري په کلینیک زیږون سره یو ډول داسې ښې نه ګڼي د دې په کلینیک کې زیږون څومره مهم دی که په دې راته لږ معلومات شریک کړي پروفیسر او سالاري صاحب ته هم جواب دې پوښتنې ورکوي حکیم الله سالارزي پوښتنه کړې وه همدارنګه تاسو په کلینیک کې زیږون چې دی د یو حامله مور دپاره دا یو 100% روغتیایي بې خطره زیږون دی البته ځینې داسې دغه شته دی چې کیدای شي په روغتونونو کې هم 1 یا 2% یا 3% خطرات پیدا شي خو ولې د هغې اختلاطاتو مخنیوی کېدلی شي مثلا پوسټ پارټم هیموراج موږ یاد کړو چې وروسته د ولادت څخه زیاته وینه بهېدنه رامنځته کېږي ولې عاجل اقدام شته چې هغې دپاره رسیدګي وشي او عاجل اقدام وشي او هغه وینه ودرول شي همدارنګه که چېرته د رحم اټوني پیدا کېږي یعنې رحم خپل تقلصات د لاسه ورکوي دغه یو مهم اختلاط دی چې دغې نه مخنیوی وشي که چېرته یو کور کې ولادت ورکړل شي خو نه پوسټ پارټم هیموراج څوک پېژني چې دغه وینه بهېدنه ولې رامنځته شوه نه څوک چې دی رحم اټوني پېژني چې رحم ولې خپل تقلصات ته دی دا له منځه لاړل او ورک شوله کېدای شي یو ماشوم چې دی په کلیوالي سیمو کې په نیم شکل انداز سره پیدا شي مثلا نیم ولادت کړی نیم نه وي کړی همداسې ډېرې پېښې راځي شفخانې ته ایمرجنسي ته چې کله راشي ایمرجنسي نه چې به موږ تاریخچه واخلو هغې نه وروسته موږ یې ډایرکټ چې نسایي ولادي بخش ته چې دی ریفر کوو او تر څو دغه اختلاطاتو نه مخنیوی وشي نو په کلینیک کې ولادت چې دی دا یو ښه لاره ده غوره لاره ده او 100% ګټوره تمامېدی شي
بالکل ډېره مننه ډاکټر صاحب قدرمن چې راسره یاستئ درنو لیدونکو تاسې د ځلا ټلویزیون څخه د رڼا په لور ګرځی میز ګورئ په نننۍ خپرونه کې راسره د کونړ د ولایتي روغتون د داخلي ناروغیو ډاکټر صاحب عبدالله انایزی مېلمانه چې د امیدوارۍ پر مهال پاملرنه به بحث او خبرې کوو ډاکټر صاحب په دغه موضوعاتو باندې خبرې وشولې تر ټولو مهم موضوع ته راځو چې صحي تغذیه ده د مور لپاره تغذیه باندې به خبرې کوو تغذیه څه ته ویل کېږي د مور لپاره کوم خواړه مهم دي کوم پاملرنې مهمې دي او څنګه یو مور کولی شي تر څو خپل هم سالم یا هم نړۍ ته سالم ماشوم راوړي مشخص په صحي تغذیه باندې خبرې کوو تغذیه څه ته ویل کېږي تغذیه چې ده خوراکي او متوازنه مناسبه غذایي مواد چې دې کې پروټین او منرال او ویټامینونو اندازه چې دی په متوازنه اندازه باندې ده تغذیه د یخي خوراکي مواد شامل د یوې امیدوارۍ پر مهال باندې یوه مور باید پروټین واخلي چې د عضلاتو د تقویې لپاره ډېره مهمه ده همدارنګه کلسیم واخلي چې د هډوکو د نشونما لپاره ډېره زیاته مهمه ده فولیک اسید باید واخلي چې ورځنۍ اندازه 5 میلي ګرام باید واخلي ان تر ولادته پورې یوه مور باید دا واخلي همدارنګه نور ویټامینونه او منرالونه شو لکه ویټامین ډي او کلسیم دا باید واخلي هغه خوراکونه او سبزیجات باید استعمال کړي یوه مور چې هغه حاملې زه به د هغې څخه یادونه تغذیې په برخه کې لکه وریجې شوې لوبیا شوه پالک شو کلفې شو کرم شو همدارنګه ماسته پنیر دا هغه غذایي مواد دي چې یوه مور چې حامله د دې نه په استفاده کولی شي همدارنګه انګور نارنج لیمو مالټه دا هم کولی شي استفاده ترېنه وکړي هره ورځ یوه مور باید لږ تر لږه 8 الی 12 ګیلاسه مایعات باید واخلي ځکه چې مایعاتو ته ډېر ضرورت دي هم د دې هم د ماشوم او هم د امنیوټیک فلویډ هغه مایع چې ماشوم پکې او هغه پکې حرکات کوي د دې لپاره ډېر زیات مهم دی چې یوه مور باید اوبه وڅښي تقریبا 8 الی 12 ګیلاسه اوبه یا ووایو چې 2 نه تر 3 لیټره پورې مایعات راځي چې دا باید لږ تر لږه واخلي همدارنګه آیوډین لرونکي مالګې نه باید استفاده وکړي او 3 وخته که موږ داسې خوراک کوو نو یو حامله مور ته باید لږ تر لږه 4 وخت لپاره هم غذایي مواد تهیه کړو او هغه ورته ورکړو تر څو آینده ماشوم او د دې د تغذیې لپاره او د امیدوارۍ د اختلالاتو د مخنیوي په خاطر باندې دا ډېر مهم دی تغذیه بالکل ډاکټر صاحب محترم د امیدوارۍ پر مهال د مور صحت څه ته ویل کېږي په دې باندې نظر واچوئ د امیدوارۍ پر مهال د مور صحت مخکې مې یو څه کم اندازه باندې یوه مور چې دا لکه څنګه چې د مور رواني صحت مهم دی همداسې د مور چې دی عمومي صحت چې دی دا ډېر زیات مهم دی او همدارنګه د راتلونکي ماشوم دپاره چې دی د مور صحت هم مهم دی او د ماشوم صحت دواړه مهم دي د امیدوارۍ پر مهال یوه مور باید 4 ځل روغتیایي کلینیک ته لاړه شي مخکې مې یادونه کړې وه که اړتیا ولیدل شوه د 4 کاراتو څخه زیات هم کولی شي چې یو روغتیایي کلینیک ته لاړه شي مربوطه ډاکټرې سره یا متخصصې سره همدارنګه ډاکټر سره نرس سره قابلې سره کولی شي خپل روغتیایي مشکل چې دی شریک کړي او هغه حل کړي او د هغې کړنو ته دی غوږ ونیسي او هغه چې په ځان باندې عملي کړي هغه درمل چې د ډاکټر صاحبانو لخوا نه ورکول کېږي هغه باید حامله مور چې دی استعمال کړي مثلا فولیک اسید شو یا مالټي ویټامین ګولۍ شوي چې دې کې مختلف ویټامینونه شامل دي ویټامین B1 او B2 B3 او B4 همدارنګه هغه واکسینونه چې د ټیټانوس په مقابل کې کېږي چې آینده دپاره د ټیټانوس یوه ناروغي ده چې د دې ماشوم معاف وي او همدارنګه د دې مور د معافیت دپاره دا ډېر زیات مهم دی او یوه مور چې دی هغه 4 پړاوونه چې ترسره کوي د صحت دپاره چې مور لاړه شي کلینیک ته او خپل صحي معاینات ترسره کوي نو هغه په 4 پړاوونو کې باید ترسره کړي اوله لیدنه چې دی کولی شي د ډاکټر صاحب وبخښئ همدې ورپسې د معایناتو پوښتنه د تیار په خلاصه شي ډاکټر صاحب د بیمارۍ پر مهال باید کوم معاینات ترسره شي تر څو پوښتنه هم ځواب شي او اورېدونکي به هم پوه شي ځکه ډېری میندې د بیمارۍ پر مهال توجه نه کوي چې باید دوی کوم معاینات ترسره کړي مهرباني به درته وکړئ ډېره مننه ظاهر صاحب ښه ټکي ته مې اشاره وکړه
موږ د امیدوارۍ د مهال د صحت هغه څلور مرحلې یو ځل تشریح کړم، هغې نه وروسته ستا پوښتنې ته راځم. اوله لیدنه په 3مه میاشت کې باید ترسره کړي که یوه مور راځي کلینیک ته. دوهمه لیدنه باید د 4مې میاشتې نه واخله تر 6مې میاشتې د حاملګۍ په دوران کې وکړي، او همدارنګه چې 3مه لیدنه په 8مه میاشت کې کولی شي چې وکړي، او ډاکټر ته لاړه شي، ډاکټر ته یا کلینیک ته نږدې روغتیایي کلینیک ته یا مرکز ته لاړ شي. او همدارنګه 4مه لیدنه چې ده په 9مه میاشتنۍ کې کېږي. راوړو شو ستاسو پوښتنې ته چې د حاملګۍ په دوران کې کوم معاینات باید ترسره شي. اول خو کله چې یوه حامله مور راځي د هغې فشار کتل دي چې دا یوه مهمه معاینه ده چې دا باید وشي، چون فشار چې دی د حاملګۍ په دوران کې ډېر مهم دی. که چېرته فشار لوړ وي نو دې ته یو اصطلاح ده د حاملګۍ د دوران چې اکلمسیا او پری اکلمسیا حالتونه پیدا کولی شي. اکلمسیا چې ده دا د پښو پړسوب او جټکا، همدارنګه د فشار لوړوالی او په تشو میتیازو کې د پروټین لیدل. که چېرته دا څلور شیان د حاملې مور په تشو میتیازو کې ولیدل شي، پروټین ولیدل شي او په یو حاملې مور کې دغه څلور خبرې ولیدل شي، نو دې حالت ته مونږ اکلمسیا وایو چې فشار یې لوړ وي، د پښو پړسوب ورسره یا وزیما، او همدارنګه د پروټین یوریا وي، په تشو میتیازو کې د پروټین لیدل او جټکا موجوده وي، او همدارنګه مور حامله وي. نو دا اکلمسیا یو داسې حالت دی چې کېدلی شي چې هم مور او هم چې د ماشوم دواړه چې دی ضایع کړي. نو دا یو جدي حالت دی. په دغه حالت کې چې فشار لوړ وي او تاسو د مور پښې پړسېدلې ولیدلې او جټکا مو پکې ولیدله، نو زر تر زره یو روغتیایي کلینیک ته یا هسپتال ته چې ناروغ باید راشي. همدارنګه پری اکلمسیا داسې یو حالت دی چې په دې کې جټکا نه وي ولې فشار لوړوالی، پروټین لیدل په تشو میتیازو کې او پړسوب د پښو دا پکې موجود وي. نو فشار ډېر زیات ضرور دی. هغه امیدواره میندې چې شبخانې ته راځي یا یو ډاکټر ته ځي یا روغتیایي کلینیک ته ځي، د دې مهم شی چې دی چې کله ډاکټر ګوري نو اول فشار کتل دی چې دا باید وکړي. دویمه معاینه د تشو میتیازو کتل، چون مخکې مې دوه حالته یاد کړه چې په هغې کې پروټین یوریا په تشو میتیازو کې یعنې پروټین موجود وي، نو هغې دپاره چې موږ په تشو میتیازو کې ځینې بکټریاګانې ګورو چې هغه د دې سبب کېږي چې د بولي لارې او همدارنګه د تناسلي لارې د انتاناتو سبب کېږي، او همدارنګه پروټین په تشو میتیازو کې ګورو. درېیمه معاینه چې ده هغه مهمه معاینه ده چې د وینې اندازه باید یا د وینې د سویې کچه باید وکتل شي. دا د کمخونۍ دپاره ډېره مهمه ده، او همدارنګه وزن او قد باید اندازه شي. ځینې نور معاینات هم کېدلی شي، مثلا چې هغه معایناتو نه مونږ یادونه کوو، ای سی جي ده د هغې د جملې څخه چې ای سی جي مونږ کولی شو مونږ یو حامله مور ته توصیه کړو. همدارنګه د ویټامینونو او منرالونو د معلومولو دپاره ځینې ټسټونه ورته ورکوو، مثلا ویټامین ډي او کلسیم ټسټونه، همدارنګه د آیرن او فولیک اسید د کموالي لپاره هم ټسټونه کېدی شي. نو معاینات ترسره کول به موږ سره مرسته وکړي یا یوې حاملې مور سره مرسته وکړي چې روغتیایي ستونزې مخکې له مخکې وپېژندل شي او د هغې دپاره د امیدوارۍ په مهال د ناروغیو مخنیوی وشي. ډاکټر صاحب ډېره مننه واقعا چې زموږ لیدونکي او اورېدونکي به دغه مهم خلاصه کړي. ډاکټر تاسې مخکې لومړی کې هم پر خوړو وغږېدلې، خواړه مو یاد کړل چې دلته بیا زموږ په هغه کې پوښتنه ده چې د امیدوارۍ پر مهال باید لاندې خواړه وکارول شي. نو دغه خواړه چې موږ یو اکثره میندې بیا دا وایي ډاکټر صاحب محترم انایز دی چې دا خو والا قیمتي دي، او کور کې داسې کوم کورني کوم داسې خواړه شته چې د میندو لپاره مهم وي، ارزانه وي، اسانه وي، او همدارنګه ډېرې میندې به اوس وایي چې زما د ژوند شریک کار نه کوي، اقتصادي وضعیت خراب دی، او دغه میوه راوړل یا مثلا غوښه خوړل. د دې نه علاوه زموږ د افغانانو په ذهنیت کې یو بل شی دی چې غوښه یعنې ویټامین لري او نور شیان نه. تاسې ترکاري مې یاده کړل، ښه مثال نه ورکړل. که یو ځل بیا الوتکه وکړی او زموږ لیدونکو ته دغه کوم خواړه چې په کور کې موږ تیارولی شو یا کورني خواړه دي یا نور خواړه دي ارزانه دي. ظاهر صاحب ډېره مننه، دا ډېر ښه ټکي ته دې اشاره وکړه. عام اورېدونکي کولی شي چې او هغه میندې خصوصا یا خویندې چې هغه حامله او هغه وایي چې یوازې غوښه پروټین او دا شیان لري، نه، دا خبره غلطه ده. یوازې صحیح ده چې غوښه لري، خو نور سبزیجات هم شته، حبوبات هم شته، لبنیات هم شته چې هغه د دې شیانو څخه بډایه دي او غني دي او کولی شي چې هغه استفاده وکړي. مخکې مې یادونه کړې وریجې، لوبیا، پالک، ګلفي، کرم، د ماهي غوښه
د چرګ غوښه او شیدې ماسته دا هغه شیان دي چې دا زموږ ستاسې شیدې او ماسته او پنیر او وریجې او لوبیا کرم دا پیدا کېږي په کورونو کې همدارنګه ارزان هم دي نارنج او انګور او لیمو مالټه دا هم ارزان دي او پیدا کېږي او همدارنګه ایډین لرونکې مالګه چې عامه مالګه استعمالوي خو د هغې په ځای د ایډین لرونکې مالګه استفاده شي ښه دی تر څو د آینده د جاغور د ناروغۍ څخه وژغورل شي چې دا یو خطرناکه ناروغي ده چې د تایرايډ غدې کې پیدا کېږي او دې سره فشار هم لوړېږي د زړه حرکات هم زیاتېږي هغه یوه بېله موضوع ده چې څنګه ایډین د کموالي د کبله جاغور را پیدا کېږي همدارنګه چې دی موږ ویلي چې ایډین لرونکې مالګه او کلسیم او فولیک اسید او ویټامینونه دا ټول شیان دي چې کولی شي دې نه استفاده وکړي په ورځني ژوند کې بالکل ډاکټر صاحب عنایت صاحب موږ مخکې هم خبرې وکړلې هغه کارونه چې د امیدوارۍ پر مهال باید ترسره شي فزیکي فعالیت دی خوب دی استراحت دی همدارنګه نور معاینات او درمل دي که تاسې هم زموږ لیدونکو سره شریک کړئ چې خپله د میندو لپاره په دغه وخت کې چې لومړي ځل لپاره یو مور زیږون تجربه کوي د ده د ژوند ملګری یا خاوند هم که مسؤلیت لري نه لري څه باید وکړي کوم ټکي دي چې د یو خاوند له طرف باید مېرمنې سره شریک کړی شي یا کوم مراقبت د ډاکټر صاحب یا هغه تاسې وویلې چې د هغوی دپاره صحي خواړه برابرول کافي استراحت کول که دا زموږ لیدونکو او اورېدونکو سره شریک کړي چې همدا د ژوند شریک هم که مسؤلیت لري ځکه زیږون د لومړي ځل لپاره تجربه کېږي د مېرمنې لپاره او خصوصا ظاهر صاحب هغه میندې چې هغه د لومړي ځل لپاره یا اول بار یې که نه د دې سره مختلفې پوښتنې په خپل ذهن کې موجود دي چې دا د ذهني سټرس سبب هم کېږي او د زیږون لپاره چمتووالی به موږ دا راچوړ کړو چې څنګه چمتو کېږي حامله مور دا یو فزیکي چمتووالی ده چې یوه حامله مور باید په فزیکي ډول سره زیږون ته چمتو اوسي تر څو هغه فزیکي چمتووالی په غذایي رژیم کې هم شته همدارنګه هغه د ژوند ملګری چې دی ورسره دی هم په کارونو کې ورسره کومک کولی شي او همدارنګه د خوراک په تهیه کولو او برابرولو کې هم ورسره مسؤل دی بل ذهني چمتووالی دی چې دغه زنانه څنګه ذهنا چمتو شي خپل خاوند کولی شي چې یو حامله ښځه چې دی دا چمتو کړي هغې هغه ویره د ولادت دپاره چې رامنځته کېږي هغه له منځه یوسي همدارنګه ځینې دعاګانې دي چې مثلا موږ داسې په ټولنه کې عامې دي چې هغه دعاګانې باید ولوستل شي او دریم چې دی د روغتیایي وسایلو او اړتیاو برابرول دي چې دا په یو د حامله ښځې په خاوند پورې ډېره اړه لري یا د ماشوم پلار پورې ډېره اړه لري چې څنګه روغتیایي وسایل او اړتیاوې چې دا برابرې کړي مثلا موټر او د پیسو تر څو تر روغتونه پورې ماشوم چې یو د ماشوم مور راورسوي نو دا هغه شیان دي چې په دې کې هم مور مسؤله ده هم چې دی د ماشوم پلار مسؤل دی چې دواړو ته راجع کېږي یعنې یو کورنۍ کولی شي دغه دریو شیانو په درلودلو سره یوه حامله ښځه چې دی دې ته چمتو کړي تر څو هغه ولادت په روغتون کې ډاکټر صاحب قدرمن ډېره مننه چې ګډون راسره وکړو خپرونه کې تخنیکي همکاران د وروستۍ اشاره کوي چې د خپرونې وروستۍ شیبې دي په وروستۍ ډاکټر صاحب غواړم چې په لنډه توګه البته هغه کوم کارونه دي چې د امیدوارۍ پر مهال باید ترسره نه شي ډېر لنډ او په وروستۍ کې د یو روغتیاپال ډاکټر په توګه څه پیغام د ټولنې خلکو ته ورکوئ په دغه برخه کې بیا تکراروم چې امیدوارۍ په هر مهال باید کوم کارونه ترسره نه شي امیدوارۍ مور باید کوم کارونه ترسره نه شي ظاهر صاحب ډېره ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړه موضوع ښه ده چون وخت زیات وی نو موږ تفصیل سره غږېدلي وي او هغه کارونه چې د امیدوارۍ پر مهال باید ونه شي هغه یو خام خواړه دي چې دا باید استفاده نه شي دویم نیمه پخه شوې غوښه دې نه باید استفاده ونه شي ځکه کیدای شي د دې سره د ځینې میکروبونو د انتقال سبب وګرځي را پیدا شي لکه توکسوپلازموسیس ګاندي ورته موږ ویو چې د دې سبب کېږي همدارنګه الکول او نشهیي توکي باید استعمال نه کړي چې دا په ماشوم باندې هم اغېزه کوي او د مور په ژوند باندې هم اغېزه کولی شي همدارنګه درانه او وزن لرونکي شیان باید یو مور جګ نه کړي او د هغې د اوچتولو نه مخنیوی وکړي نو دا هغه کارونه دي چې یوه مور باید ونه کړي وروستۍ کې لنډ پیغام به زما دی لنډ پیغام کې به یو څلور خبرې ظاهر صاحب اول ګټور خواړه باید یوه مور استعمال کړي زیات دویم ډاکټر سره مشوره وکړي او دریم چې د فزیکي تمرینات باید ترسره کړي تر څو د ملا او د باطن یا د خېټې او د اوږو د برخې عضلات یې نرم اوسي
زیات خوب باید لږ وکړي مور او همدارنګه خپل صحت لږ وي که زیات وکړي خوب چې دی زیات خوب وکړي او تقریبا د خوب اندازه به زه داسې وایم چې که د ورځې دپاره نه خوب وي باید 10 دقیقې الا 1 ساعته پورې وي او د شپې دپاره نه خوب چې دی هغه به د 6 ساعته نه واخله تر 8 ساعتونو پورې د یو حامله مور دپاره دغه خوب چې دی په نظر کې نیول شوی دی که یوه حامله مور دغومره خوب وکړي انشاءالله د صحت به برابر خپل صحت ته پاملرنه وکړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، زموږ بلنه مو له خپرونې ته راغلی. ډېره مننه. انشاءالله به سپورونه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د نن ورځې د رڼا په لور ګرځی مېز چې موږ په خپرونه کې د امیدوارۍ پر مهال پاملرنه باندې د کونړ ولایت قدرمن ډاکټر صاحب راغلی او ډاکټر صاحب عبدالله عنایتزي په روانه موضوع باندې زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته هر اړخیز او مهم معلومات وړاندې کړل. تر بیا بلې خپرونه چې بیا هم ظاهر الله ظهیر دا بیا نورو خپرونو ته راځم. په پاک او مهربانه خدای بسپارم. د آباد او سرلوړي افغانستان په هیله ښې شپې ورځې ولرئ. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان